زما خاوند نشته دا شپږمه میاشت چې غیب دی. دا په کومه لار کېږي د ده ګناه څه وه دونه خو زیات وي چې یاره مړ دی که ژوندی دی راښکاري دی که راته د دې څه وجه ده. خوراکي دا راته ووایي چې ستاسو دا کوم خاوند چې دی دا تر څونه مودې غیب دی او دوی به څه کاروبار کوو او چې کله د پولیس راغلو ستاسو په کور یې چاپه وواله نو هغوی تاسو ته څه ویل چې دا په ده باندې څه مقدمه ده؟ چې سیم نه ویل بس راغو زما خورۍ او زما ورور اوچت او خاوند مې اوچت کو درې واړه اوچت کو چې سار شو زما خورۍ را پرېښو 5 ورځې پس زما ورور هم چالان کو او زما خاوند نشته دا شپږمه میاشت چې غیب دی. نو تاسو پولیس پسې تللی یا کومو پولیسو چوت کړی و هغوی ته هم څه ویلي دي چې لکه دا په څه مقدمه کې تاسو ګرفتار کړی یا موړی دی؟ چې هغه موږ ته غږ نه کولو وایي الله به خیر کړي. ما ورته ویل موږ ته زموږ خاوند وښایه کوم ځای کې دي کوم ځای کې نه دی هغه موږ ته غږ نه کولو هېڅ هم نه ویلې. تاسو اوس په عدالت کې د دې دپاره څه کاروایي شروع کړې ده څه پټیشن هم دایر کړی دی؟ چې موږ ډېر دغه وکړو خو نه کېږي څوک انصاف نه راکوي. مورکې دا راته ووایي چې ستاسو دا بچنګي به د دې نه مخکې څه کاروبار کولو او یا د دوی داسې تاسو په څه دغه پوه شوي وی چې دوی څه غلط کار کړی دی په هغې کې چوت کړی؟ سمه ده ماشوم بچی مې سمه دا تو خویندو یو ورور دی کونډی وه او سم د زما زوی دی لاړ کور ته د دې ورور خورۍ رالو یو ځای ناست وو بس د دې دا 3 کسان اوچت کړه د دې خورۍ زما زوی او بل زما زوم هم دی هغه یې را پرېښلو هغه ماشوم یې په هغه ساعت را خلاص کړو او د دې ورور یې اتور دې پس چالان کړو جیل ته یې راولېږل وو را خلاص شو. زما زوی تر نن تاریخه پورې شپږمه میاشت غیب دی یو تاړ مې پرې نښه یو لاکه مې پرې نښه یو جیل مې پرې نښو ناصر پرید له زه راځه ناصر پرید که خټک دی زه راځه زما زوی ما ته سزبي سزا وښایه زما زوی ما ته تاوان را باندې کېده راښکارې که موږ به څه کاروي دغه وکړو قانون دی نو الله بخیر کی الله بخیر کی رابلو زما خبر لا بړم خبر ته بیا وکې نه خو واپس پر عالمه یکه مرد به 3 میاشتې م تېرې شوې یکه 10 شپږمه میاشت بس آیو کاج څوک څه کوي که هغه دا ټول عدالتونه هر څه مو لټولو نو دونه خیر سزا دې ولري کې څه خبره کړي جیل درې کې کېد دې پې واچوي خو دونه خو دا ته چې ژوندی دی که مړ دی څه خبره ده غریبه ښځه مه کونډه دا ټول لوریانو مې یو زوی دی روټی چې بل لا کوي د دې خبرو څخه به چې دی داسې د دونه زما زوی غیب کړی دی دونه خو زیات وي چې یاره مړ دی که ژوندی دی راښکاري دی که راته د دې څه وجه ده مونږ پولیس لین ته هم لاړو مړ دغه بس په بوت هم سوکني که څه یې ته هم لاړو دروازې نه کولاوي دننه هم نه پرېږدي واپس راشو نو موږ کومه لار وکړو موږ اوس دا دلته د الله د رضا پاتې رابستو خپلې پیسې دا دې ولګولې نو به یې د الله په نامه پوهېږو یو خبره باندې نه پوهېږو دا په کومه لار کېږي د ده ګناه څه وه هېر څه د یو غلا خبر کوم که یو غلې کړي څه خبرې کړي د دې سزا شته که نه جیل دی کوي که یې 2 پسې واچوي نو دا هم تاسو غیب کړي دي د دې څه وجه ده اسمان راکړو که ځمکې راکړو. په دې دوران کې ورسره ستاسو په ټلیفون باندې سره رابطه یا د صحت په حوالې سره خبر شوي نه یې تاسو؟ سم نه شوي بچې سم نه دي شوي بس دغه کور ته راګرځم تا چې څوک کومه تاړه ناکې تاړه جاله بیله دغه دا ټول تعلیم پسې کچ کوي یو ځای کې هم نه ښکاري.